بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو 15مې برخې ته مو هرکلی کوم. د ګنګو داستان. د لوټمارانو مشر یې زولنې په پښو کې ساته. د دلیب سنګ هدایت دا و چې په هغه به هیڅ اعتبار نه کوئ. هغه ته به 2 وخته ډوډۍ عالي وروړه او علي به هر وخت په دې چورت کې و چې ښایي د هغه ګېډه نه مړېږي، نو ځکه به یې په هر ځل ډوډۍ کې 2-3 ګولې د علي په اصرار زیاتې خوړې. د زبیر چلن هم له ده سره د ده د هیلې پر خلاف و. هغه به د ورځې 1-2 ځله خامخا سر ورښکاره کاوه. په لومړي ځل یې له هغه سره په ماته ګوډه سیندي د خبرو هڅه وکړه، خو بیا ورته معلومه شوه چې هغه په عربي بې زحمته خبرې کولی سي. یوه ورځ یې زبیر ته وویل د مرګ په انتظار ماته ژوند ډېر ګران دی، که تاسې ماته بښنه نه کوئ نو هیله کوم چې زر تر زره سزا راکړئ. زبیر ځواب ورکړ زه ستا په بوډاتوب خفه یم، خو زه دې تر هغه پورې نه سم خوشي کولی چې تر څو په دې باوري نه سم چې ته له خوشي کېدو سره بیرته لوټمار کېږي نه. هغه وویل زما کښتۍ ډوبه سوه او زه په دې بوډاتوب نور څه کولی سم، بې له دې چې ولاړ سم او پاتې د زړبوډۍ ژوند په یوه ځنګل کې پټ تېر کړم. زبیر وویل ډاکو هر ځای خطرناک وي، په سمندر کې د کښتۍ لوټلې، په وچه کې به د خلکو کورونه لوټوي. که زه تا بصرې ته بوځم نو هلته به دې خامخا لاس وڅي، او که ستا پرېکړه جیران ته پرېږدم نو پاتې عمر به د زندان په خونه کې تېروې. د لوټمارانو مشر ورته وویل زه ستاسې د حکومت په باب نه پوهېږم، خو د دې بل حکومت ماته د سزا راکولو هېڅ حق نه لري. زبیر وویل ولې؟ ډاکو غبرګه کړه هغه دا چې دا 2 کاله چې زه په سمندر کې په کښتیو کې څه کوم، هماغه کار د سند راجا په تخت ناست کوي. توپیر یوازې په دې کې دی چې د ده مامورین غریب خلک لوټوي او زما ملګري د وړوکو کښتیو پر ځای لویې لویې کښتۍ لوټوي. زموږ کسب یو دی، یوازې په نومونو کې فرق دی. زه یو بوډا یم او هغه یو راجا. د ده په څېر د ده پلار هم یو راجا و، خو زما پلار زما په څېر ډاکو نه و، زه به هم ډاکو نه وم. خو که په ما ظلم نه وای سوی، خیر اوس دا خبرې څه ګټه نه کوي، ته غالب یې او زه مغلوب. خو دا یوه هیله کوم چې ما د سند حکومت ته مه سپاره او په خپله سزا راکړه. زبیر وویل په تا څه تېر سوي دي؟ زه یې اورم. د غلو مشر له لږ ځنډ وروسته خپله کیسه داسې پیل کړه.